چې وخت دې و نو خواته نه راتللې، اوس دې نازونه په ما مه خرڅوه. چې څه قیمت یې په بازار کې نه وي، داسې لالونه په ما مه خرڅوه. د عشق په باب هم څه وایه راته، تش کتابونه په ما مه خرڅوه. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه ساعتونه مو ومنئ. خپرونه د ادبي پاڼه او زه یم ستاسو خپل ملګری نواز خان دلسوز، په دې تمه، په دې هیله چې ښه به یې، روغ به یې او د ژوند په ښو شېبو کې به یې. قدرمندو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، زموږ د پروګرام مقصد د پښتو د ادب د شاعرانو ملګرو سره ناسته ده. په دې پروګرام کې به د شاعرانو ملګرو سره په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به تیورو. نن را سره په پروګرام کې ادریس قرار صاحب میلمه دی. قرار صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی او مینه یم. مننه، ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ او موږ ته په خپل پروګرام کې بلنه راکړه. ډېره مننه. قرار صاحب، دا راته ووایه شاعري د څه وخت نه؟ شاعري خو سوچ مو له وخت مخکې نه و، خو تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ شاعري شروع کړې. ښه، ډېره ښه ده. تر اوسه مو څومره کار کړی؟ تقریبا د 70 غزلې دي، په دې کې نظمونه هم شامل دي او داسې واړه واړه شعرونه هم شته. نو بس چې څه مو په زړه یې هغه مو په قلم باندې. ډېره ښه ده. او د کتاب په اړه مو اراده شته که نه؟ کتاب په اړه چې رښتیا درته ووایم اراده مې نشته، بس چې کوم را سره خپل محفوظ پراته دي دغه ډېره ده. ښه، ډېره ښه ده. او په پروګرام کې به را سره څه شریک یې؟ پروګرام کې شته یو څو غزلې دي، هغه به در سره شریکې کړم. وایي غزل دی، وایي اوس دې خوبونه په ما مه خرڅوه، ستا تعبیرونه په ما مه خرڅوه. او ملا به څوک وي چې به مونږ یو کړي خو، ملا به څوک وي چې به مونږ یو کړي خو، دغه ذکرونه په ما مه خرڅوه. او پیره په تا خو باوري نه یم، پیره په تا خو باوري نه یم، خپل تعویذونه په ما مه خرڅوه. او وایي پیره په تا خو باوري نه یم، خپل تعویذونه په ما مه خرڅوه. او د یار لپاره مې خپل ژوند کړ دوزخ، د یار لپاره مې خپل ژوند کړ دوزخ، اوس جنتونه په ما مه خرڅوه. او د ستا فکرونو کې چې بل څوک راتله، د ستا فکرونو کې چې بل څوک راتله، هغه فکرونه په ما مه خرڅوه. او هلته خو نه وي چې له تندې مړ شوم، هلته خو نه وي چې له تندې مړ شوم، اوس دریابونه په ما مه خرڅوه. وایي هلته خو نه وي چې له تندې مړ شوم، اوس دریابونه په ما مه خرڅوه. او خیر دی زخمونه مې لا نه دي ټکور، خیر دی زخمونه مې لا نه دي ټکور، بس دی غمونه په ما مه خرڅوه. مننه. او چې وخت دی و نو خواته نه راتللې، چې وخت دی و نو خواته نه راتللې، اوس دی نازونه په ما مه خرڅوه. او چې څه قیمت یې په بازار کې نه وي، داسې لالونه په ما مه خرڅوه. او د عشق په باب کې هم څه وایه که نه، د عشق په باب کې هم څه وایه که نه، تش کتابونه په ما مه خرڅوه. او چې خوشبویي پکې له سره نه وي، دلسول صاحب وایي چې خوشبویي پکې له سره نه وي، داسې ګلونه په ما مه خرڅوه. او توبه توبه د ستا له مینې توبه، توبه توبه د ستا له مینې توبه، نور دی لوزونه په ما مه خرڅوه. او چې پکې رنګ د جانان نه وي معلوم، چې پکې رنګ د جانان نه وي معلوم، داسې رنګونه په ما مه خرڅوه. او چې مې ارمان د جانان نشو پوره، چې مې ارمان د جانان نشو پوره، نور ارمانونه په ما مه خرڅوه. او چې د زما له مینې کړې توبه، چې د زما له مینې کړې توبه، بیا دیدنونه په ما مه خرڅوه. او وایي چې د زما له مینې کړې توبه، نور بیا دیدنونه په ما مه خرڅوه. او د قرار خپل قسمت خراب دی خلکه، د قرار خپل قسمت خراب دی خلکه، نور نصیبونه په ما مه خرڅوه. ډېر زبردست. قرار صاحب، نور به څه اورو؟ زموږ مینهوال د شعر سره ډېره مینه لري، سوره سره نور هم شریک. شعرونه خو شته دی، خو یو څو چې زما د خوښې هم دي او بل نوي هم دي، هغه به در سره شریک کړم. وایي لکه کتاب مې ستا تصویر مخ ته نیولی ژاړم، لکه کتاب مې ستا تصویر مخ ته نیولی ژاړم، ما خو یو بل سکاره سینې پورې تړلی ژاړم. او له وخت نه دومره ګیلمن یم چې ویلی نشم، له وخت نه دومره ګیلمن یم چې ویلی نشم، زه خو مې خپل جانان له خپل دره شړلی ژاړم. او بېشکه مینه زوروره وي خو دومره هم نه، بېشکه مینه زوروره وي خو دومره هم نه، ما خو اظهار کول جانان یم رټلی ژاړم. وایي بېشکه مینه زوروره وي خو دومره هم نه، ما خو اظهار کول جانان یم رټلی ژاړم.
او د یو دپاره چې د غونډو سلامي کوو مونږ د یو دپاره چې د غونډو سلامي کوو مونږ ما خو خپل زړه په تهمتونو دی ګنډلی ژاړم او د عشق خبرې خو څه بل شان ته باریکه شولې د عشق خبرې خو څه بل شان ته باریکه شولې په ستا کتلو خو مې زړه دی اوس بایللی ژاړم او د یار ښایست ته مې سپوږمۍ کړه له اسمانه ښکته د یار ښایست ته مې سپوږمۍ کړه له اسمانه ښکته مقابله کې مې جانان ترېنه ګټلی ژاړم او ما چې به ستوري شمارل یو به څه ناشنا ځلېده ما چې به ستوري شمارل یو به څه ناشنا ځلېده بیا هم هماغه ستوری ما ته ځلېدلی ژاړم او هغه چې دروند شال یې په سر و هغې داسې ویل هغه چې دروند شال یې په سر و هغې داسې ویل قرار خو داسې نه و ما دی مجنون کړی نور به څه اورو یو بل غزل دی وایي ښه نو بیا ته انتظار راته شروع کړه ښه نو بیا ته انتظار راته شروع کړه چې پاگل شمه سنګار راته شروع کړه د هغې د خولې قصه دومره خوږه وه ما ویل پوه نه شوم تکرار راته شروع کړه د هغې د خولې قصه دومره خوږه وه ما ویل پوه نه شوم تکرار راته شروع کړه او په وړه خوله یې چې نوم زما اخیستی لیونی شوم استغفار راته شروع کړه او ښه مې پوه کړه چې به نوم ته زما هیر کړي ښه مې پوه کړه چې به نوم ته زما هیر کړي وایي نه هیروم ازار راته شروع کړه او تار د زلفو یې چې مخ ته رانږدې شو تار د زلفو یې چې مخ ته رانږدې شو یو خبره یې نګار راته شروع کړه وی مولا د یار پسې مې لیونی شوم ای مولا د یار پسې مې لیونی شوم ته یو کار وکړه اذکار راته شروع کړه او ذوالقدن یو اخري ساه کې وویل ذوالقدن یو اخري ساه کې وویل یو کیسه خو د قرار راته شروع کړه ډېر زبردست قرار صاحب اخره کې راته یو غزل وویلی غزل یو بل غزل دی یو مشاعره کې زما په خیال مخکې ویل شوی خو بیا هم ما ته ډېر ګران دی یعنې مطلب خوښ مې دی نو هغه به در سره شریک کړم وایي اوښکې خو چې وینو تر ګریوانه را رسیږي اوښکې خو چې وینو تر ګریوانه را رسیږي خدایه ته خو وایې تر اسمانه را رسیږي او هر یو څیز خو حد لري د ظلم حد پیدا کړه هر یو څیز خو حد لري د ظلم حد پیدا کړه دا ظلم بان تر لامکانه را رسیږي او ستا مینه کې خدایه څوک رقیب خو پیدا نه شو ستا مینه کې خدایه څوک رقیب خو پیدا نه شو مونږ ته چې پیدا شي تر جانانه را رسیږي او هسې خو مو دغه وړی نه دي شړی کړي هسې خو مو دغه وړی نه دي شړی کړي هر څه به زمونږ تر ارمانه را رسیږي او هسې واده مه کړه چې وفا کولی نه شي هسې واده مه کړه چې وفا کولی نه شي خدای کړي د رزق تر انسانه را رسیږي او یا ربه دې دومره لوی جهان کې څوک پیدا کړي یا ربه دې دومره لوی جهان کې څوک پیدا کړي څوک چې مې د عمر تر زندانه را رسیږي او ستا له اوښکو جوړ شول سیلابونه یې قراره ستا له اوښکو جوړ شول سیلابونه یې قراره ستا هره سلګۍ مې تر خپل ځانه را رسیږي قرار صاحب احسان الله شهباز چې کوم غزل فرمایش کړی وه سره شریک شریک به کوم ولې نه داسې دی وایي په لاره راغلم چې به څه پاتې وي په لاره راغلم چې به څه پاتې وي هسې نه لار کې رانه زړه پاتې وي او دا چې په زنه باندې خال نشته دی دا چې په زنه باندې خال نشته دی دې نه به خامخا رانجه پاتې وي وایي دا چې په زنه باندې خال نشته دی دې نه به خامخا رانجه پاتې وي او د سترګو جنګ و غشي ډېر ورېدل د سترګو جنګ و غشي ډېر ورېدل لا به سینه کې مې باڼه پاتې وي او دا چې مې زړه ته روسه واک کې نه دی دا چې مې زړه ته روسه واک کې نه دی یو څو غمونه به درانه پاتې وي او دا چې د خدای زمانه نه بیلوي دا چې د خدای زمانه نه بیلوي څو عملونه به مې ښه پاتې وي او د زنقدن سختي د خدای کړه زما د زنقدن سختي د خدای کړه زما چې ستا د خولې اخ مې په خوله پاتې وي او له مرګ نه خو له بېلتون یارېږم له مرګ نه خو له بېلتون یارېږم په آخري ساه کې مې ته پاتې او قرار وای داسې زه په تا پاتې یم قرار وای داسې زه په تا پاتې یم لکه ماهي چې په اوبه پاتې وي قرار صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ سره مو خپل قیمتي وخت ضایع کړ په آخره کې زموږ د پیج مینوال ته څه پیغام لرئ پیغام خو زما ستاسو نه ول ډېره مننه
خو زما پیغام یو پیغام دی چې هر کله خپله یو کار کوئ لومړی ځان ته ګورئ بیا بل ته ګوته نیسئ همیشه دپاره ډېر داسې کارونه وي چې خپله سړي کې سم نه وي نو چې اول د ځان غلطي سمه نه کړي د بل غلطي نشي سمولی نو همیشه دپاره چې هر کار کوئ اول ځان ته ګورئ بیا بل ته ګورئ ډېره مننه دا و موږ سره د اکوړه خټک د شنې ونې د علاقې اوسېدونکی ادریس قرار صاحب چې تاسو یې شعرونه واورېده هیله یم چې بلا خوند به مو ترې اخیستی وي د بلې خپرونې پورې م په لوی او سپېڅلي خدای سپارم د خدای په امان